دا چې خاص دی. نن دې ویډیو کې زه نه تاسو ته مطلب وایم او نه درته کومه قصه وایم. زه تاسو ته بله موضوع وایم چې په دې څو ورځو کې 2 کسانه شهید شول. یو چې د شهید شو، یو خپل مړ شو. نو یو چې د مولانا خانزیب او یو توراب صاحب. مولانا خانزیب ما داسې سم نه پېژندو، خو چې کله مړ شو او ما ورته ویډیوګانې ولیدې دې خبرو نه یې معلومېده چې هوښیار سړی و. پلار مې راته ویل چې دا ډېر تکړه او هوښیار سړی و. نو هغه ډېر هوښیار سړی و، شهید شو. او بل توراب صاحب دا ما پېژندو او دې باندې زړه حمله راغله او مړ شو. نو د توراب صاحب یو شعر هم ماته زده دی: بس ګزاره د زړه په وینګ د چاره نه لرو، بغیر د خدایه بل هیڅ چا نه حسره نه لرو. دا د توراب صاحب شعر او توراب صاحب ډېر ښه شعرونه ویلې، وطن باره کې مې ویلې. او د مولانا خانزیب یو دانه پښتونخوا باره کې یو کتاب هم لیکلی او هغه ډېر تکړه سړی او هغه دیني عالم هم په هر شي پوهېده. دا دواړه چې ډېر نیک انسانان خدای پاک دې ته جنتونه ورکړي او موږ ته دې توفیق راکړي چې موږ د دې لاره او فکر تعقیب کړو.